عبدالملک ابن مروان یو زمانہ کی بادشاہ نو خلق و چلکه دا ابو هريره دی مان لګیا درسونه کوي دا دومره ډیر حدیث د تیاد هغه په امتحان ته نو دی راوغوښته او کینو او دا پردینه پورې غاړه یو دوه لیکون کی کاتبان راو پرچیت کاتبان او بادشاہ وی دی چې سوی عملی کې خو دې ته پته ونه لګي دا پردینه پورې خبر شروع شي عبدالملک ابن مروان ابو هريره ته د حضور پاک صحابي او ډېر خوندور خبرې دی او ډېر خشتخل خبرې دی یو د حضور پاک یو څو حدیث هم راته وایي ډېر خلا نو حدیث شروع کړل کسانی متپټ کینولو کې دې سوی د علی کې نمبر واری لیکي دی لګیا دی حدیث وی هغه شاته لیکي د ته پته نشته چې دالی کې لیکي فل حدیث یو د حضور پاک وی ډېر خوند را کا خدای دې خوشاله کا مجلس برخاست شو کال پس بیا ابو هريره سے بروغو عبدالملک ابن مروان د دې نه خبر کړی چې دا مونږ لیکلی یو بل چاته پته نشتا یو بادشاہ ته پته دا یو دی دو لیکل کو کاتبانو ته پته چې کینه هغه لیکل کو ته یو وته کېده دته هغه حدیث اوس اورم چې دل یاد دي کې نه دی ویرا د خشتخل خبره کې ابو هريره او د حضور پاک خشته حدیث وی پروس کال دې مجلس یوصل حدیث مون طویل او مال ډېر خوان را کړی دی ابرات یوزل بیونه او چې مقراته وي بالکل به راته وي مشورو یا وتاوقع او هغه لیکون د خپل کتاب ته کته چې پروس کال وته پکم ترتیب سلویرو په اقا ترتیب وتا غسل ولستل حال پس دام ورته یادو حالانکه حدیث وړیرو الکه ما خو د طویل واستلی دي ومانه خو یل دي کم مې دلیل دي ترا تستر یاد قبل دو په حضور ما نا او مکه وته دام ورته پته چې پروس کال مې دال وشتي او په ترتیبي وته چې پروس کالي وته لونګي سي مونږه ویلو او مکه وته لونګي وي درې مې عمره سي درې عمره سي درې داسې مضبوط حافظه قسم دې خلق له خدای ورکړي یو ځل 50 سوال وکړ ابو هريره ته د حدیث یاد دي هغه ته وی دېګه امام سے کم قرات ویل پمانځ کې دا نه یو موږ مکسر یې امام صاحب دېګه چپ قرات ویل هغه نه یې وی ما تیار دي په لومړي رکعت کې داو کو بل کې دا او ساری پرونډي کې داو کو بل کې دا پرون مقام پرونډي کې داو کو بل کې دا پرون ماسوتن پرونډي کې داو کو بل کې دا وی د امام سے د ماسوتن کرت ته یاد نه کو ما سوال کې داسې مضبوط حافظ خپل دي خلق لور کړی لوارو اولی دا خدای دین محفوظ ساتل غواړي یہ دین محفوظ او ذمہ داری اللہ رشتے دا نو چې دین الله محفوظ ساتل غواړي او خدای پاک ذمہ داری ما رشتے دا نو دقه سے خلق ولا خدای پیدا کړ دا مشهور صحابی دی حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ کم کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کریں دوی کی سنگراری مدینی شریفی تا مکہ چی فتح شو دی پچی طائف تا اترتے دوی ما خودید میں جرم کرے ما خود حضور پاک تر وجلے نے او داس میں ندی وجلے ما تی لاسونا ما تی پوزا و شننے او سترگی او غوگونا پرے کرے او سلام والا کپلے کرے او ظلمی تی رستے دے او اینم والا رستے دے دما جرم دماغ کے دو ندی گوچا وتویل ک استازی روان دی ارقا او خپل استازی لیکي نبی علیہ السلام نو استاز تاغه غنه کړ نو تند یو قوم استازی په شکل کې لاړ دی راغی دی یو قوم د استازی په شکل کې وی چې حضور پاک ته مخامخ خدای دا وی پیجان کده ټول جون په مکه کې تیر کړ وی ما توی انت وحشی الکته وحشی ما وی انت قتلت حمزه تاوجل دي دا زغونه وتی او قد كان من الامر ما بلغك دا الله رسول جتا ته کوم خبر رسیدلې تیک در رسیدلې لکه چې ما وجنه
څنګه راغلی د الله رسول ایمان راوړم مسلمان هېږم خو زما ایمان به قبول شي او که نه ډېر لوی جرم مې کړی دی بلکل چې ایمان راوړي ایمان دې قبول خو یو ته یو کار دی زه چې تا ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تره هغه پرې کړې پوزه او پرې کړې غوږونه او پرې کړې سترګې او هغه ټوټې ټوټې غوښې راته یادېږي نو که ته دا مهرباني وکړې او چې ته جهاد دلال کې او هلته د خپل اسلام خدمت کې او د دینین هم نو دا به ډېر ښه وي ټیک دی الله لاړ شام ته یو ځای بل ځای جهادونه یې کول حافظه څونه مضبوطه وه یو دوه کسه وغي لاړل د دې علاقې شام وی چې مونږ څنګه لاړو نو مونږ نه چا تپوس وکړ چې لکه هغه وحشي بن حرب دلته دی دا یو پکې د عدي بن الخيار دی وی چې او دغه مخامخې محل دی حلال او د خلا سوري ته راغلی نو د عدي بن الخيار دا دی وی ما ځان ټول په څادر کې و نو پټ وکړ نو کمل میدان اوس پر پټ کا صرف سترګې مې ښکارېدې دې ته مې ځان نه او ودرېدم وی دې د خپل دیوال په سوري پروت و او تک تور وجود یې لکه د مشک غوندې پانڅېدلی پروت ومونږ ته ودرېدو ته وحشي وې چې او دوی دو دیو ته وی دا یو ملګری د خو مخ پټ کړی صرف سترګې ښکاري او ما پیژنې هغه ورته وکتل مخ یې پټ و ساري تندې پټ دی وجود نه ښکاري صرف سترګې لکه دانه چې مخ پټ کړي یې ښکو ته یې وله وکتل هلکه وی نو خو دې نه پیژنم وی په مکه مکرمه کې یو ښځه وه د در پلار نوم یې واغېسته عادي ښځه وه د پلار نوم یې ورته واغېسته پیژنې پوهې نه د عادي ښځه وه د هغې یو باشون پیدا شو نو پخوا خو به د خلکو د خپل بچي دیان وله لېږل چې پی وله وله نو چې ماشوم یې پیدا شو نو ما له ویل څوک ښځه وګوره چې دې ماشوم له پی ورکړي نو ما ولې یو ښځه پیدا کړه وی راته وی دا ماشوم مله بوده چې پی ونه ورکړي وی هغه ماشوم مې دې کې واغېشتو هغه پی والا ښځې له مې وړو وی ښکو ته مې ونه کتل په لاره یاره وی چې ستا دې ښکو ته ګورم حقه راته ښکاري د همغه سپي وي چې هغه په ماشوموالي کې د ورنکې مې ورته کتې نور هغه په ورنکې یې نغښتې و څه یې خپې ښکارېدې ده ورته مخ ښکاره کړي دی ته حافظه وي نن سبا چې زوی کور ته راشي نو پلار دې تپوس وکړي لکه څوک ته زوی څوک نه پېژنې زوی نه پېژنې هغه د خپو نه په ورنکې ولا خپې لیدلې په ورنکې او بیا بالغ زلمی دی د هغې نه پسې ولا خپې ولیده د خپو نه یې پېژنې چې ته پلان کوې دې ته حافظه وایي مضبوطه حافظه داسې حافظه نه ورکړي یو بل تابعي تېر شوی دی حضرت قتاده بن دعامه رضی الله عنه دا دی تابعي دی قتاده هغه قتاده بن دعامه په سترګو ړوند عربی کې ورته اکمه وایي مادرزاد و د مور نه چې بنین پیدا یې اګر موږ به سجاد ده ته په عربی کې اکمه وایي د مور نه چې کمرون پیدا لیکن خدای پاک والا حافظه ورکړو دی اولوی تابعین سعید ابن مسیب رحمت الله علیه هغه د حدیث درس وکاو نو دی بولاله سره بناست حدیث به ته اوریدل نو چې هغه خپل حدیث درس خلاص کړي بیا به ته دالو ناستو نو ته پوښتنه به ته کول یو حدیث روزانه بدل نو چې اوسو ورځې تیرې کړې
نو سعید ابن مسیب ورته وای الکه روندا صدیات الکاسر استلکلا وی سیب یاد دی وی خماو نننی سبق وایا شابه ما سووي دارون ورکوي قطادا وی نننی ویم که د ومبیر وزیر دی وی د ومبیر شروع نو په تفصیل یې ورته شروع کړه وی تا نه مې لومبې دا تپوس کړه سألتک عن کذا فقلت لي كذا تارة دا جواب ثم سألتك عن كذا فقلت لي كذا بیا مې دا تپوس کړه دا جواب دینا بیا مې دا تپوس کړه دا جواب دینا او په دې میاس کې مې د حسن بصری رحمت الله علیه تپوس کړو هغه له دا جواب راکړ نو چې او درو سلور ورځو سبق او تفسیر کوم پاغه ترتیب کې پکمې دي تفسیرونه کوي نو سعید ابن مسیب ورته ارتحل یا اعما فقد نظفتني لوند زمر بانیو که زما د مسجد ته زه خود نه چول کړم جسم مزدو غطار سے ذکر او د خدای شان دی الحمدلله دې حافظه مضبوطی بشیر جان نه تاسو کوا وېسو نمبر یې دې له کوم تیاری دونه و تیاری کې دومره مزر موبایل کې نه دې کړه تاسو کوم د پلان کې څه نمبر دی په پاکه راته د پیار کې څه نمبر دی په پاکه راته او یاد خپل نمبر د ټول دوستانو نمبر یې وته یاري اوس به تاسو کوم تاسو مخکې ووسل داسې مضبوطه حافظه خلای ورکړي دل خدای دې نصیب یو نات یو ځل ورته سو کوئی بیا د سبا یې خدا او ته پتن دې بیګا مام سے کولمبی لکا دې تم کې راځي دا حافظي خدای پاک باز خلق له ورکړي دې دا پای ورکړي چې خدای د دې دیني ذمہ داری په سره رښتیا ده چې د دې ذمہ داری په سره واغښته نو داسې خلک یې کوي یو لوی محدث تیر شوی دی ابو زرعه وته یو الک بدلته دی ابو زرعه دی الک نه وادو ودل بطر خپل استاد ابو زرعه او دا غنه به حدیث اوریدا نکور ته بلیر نو بعد زنانه په دې خپکی اذا ما دا خاون کور ته ولې نا وخت او زمارو نو ګوره سنت طریقه هم دا ده ها اذا ما سوتن نو کې او څه دینی ضرورت نه نو فورن کور ته ولې یو خو دینی ضرورت یې لکه جمعات کې بیان کیږي تقریر کیږي د حدیث درس بل بیان د دین نو بیا خیر خو نماز خوتن د مانځه نمخ کې د دنیا خبرې په شریعت کې منع دي د ضرورت خبرې جیز دي او بي ضرورت کې د پخوا به خلکو پیسې وي میابا مسیتا می پیسې وي او نکه باندې خلون وسوتا د ادم خان او دور خانه دا څه شی دی دا الکه څنګه لري په دیانه یاد دي کنه او دا پکې سوته وي مجنون ده ولا لیلا ده ټول ورځ کو په پوجره کې خلک ناز تو دا قصې به کو او دی بوډاګانو کې ماشومان قلارول دا قصې به وته او کوچوان با اکثر چې اس پټه تا کوونو ورلو ته به قصه شروع ودی به مشغولون دا په شریعت کې معنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې وی رمانه کړی دا معنی ما سلطان چې منځ کې په دینی څه خبرې فورن لا او که کور د دنیا خبرې ډېره خلک یې وخت باندې دا الک براته دی حضرت ابو زرعه د نبی حدیث اوریدل خدای په خاطر مو خدای وته یو ځل بیا ته ولې لیکل ودا استاد دې زم ابو زرعه حدیث ته اورید وستا استاد ته جاهل دی هغه حدیث وردی ته وسره ناس دی دا نا پویا استاد عالمانو ته وسپک نه ګوره ها او نه عالمانو بد بوای پرې خدای خپکی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی حدیث قدسی دی من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب کہ الله وی زما کوم دوستان یا عالمان د خدای دوستان دي په دې پسې چا سپکوي زماره طرف نو ته اعلان جنگ الله وی یو عالم په لار روانو ساده سلو او باران شي وخته نو یو خدای خاوندم په لار روان نو دی عالم غریب بخپو چې تاغشتي نو هغه خدای په دې خدای په جامو ورکړي
ساس کی پہ پریوت نو خاون لے پہ غصہ والا نو راغی او دی عالم نے پا مخ یو مضبوط صافی راوستا ویلما پا خد دی خطی وروشتے ظالمہ پا کلار دا لته دی جوړ کړی دی لته یو دما په خدای دی خټي وروشته دا مولا سي غریبي په لامه یو سپیا و نه دی غریبو اجد سموش بدل علم جګلې وکړه دی مرا روان دی او وی پلا رجلال الکورته او دی پلا رلام خدا خدای جیبه شان دی چې په کملاره ته الته د الوی دکان مته یو اوس باران دی یخنی دا نه کان کنه اما ته یو والا خدای الوام په خکل خمد اداره ګرم او چې لومبي سوکراغ لومبي باغله خیراتی ورکو یا بخار دا مولی ته په ور استاد دې خوارا شواله الا ما بستا الوادا او اوس په تازه په حقلا او لومبي تو خرماته دوا یا بخار دی غریبی دکان ته نن کو ګرم الوی کو چې جمی یو باران یو ګرم الوامي نو بشیر جان ته خدای خیر کړي نو چې الوی خو دلته دا کار شو الته څه چلو الته الک او غجینه خد خاون کور تلا بار چت خاتل چې خاتل د خاون دی خو خو دا او بار نه پټش را پریوت سته مات شومل الته امر دلته کې دا مولانا صاحب چې الوان امر شنو وای یا الله ساجي بنخیلی او ساجیب قدرتونه دي خلق له سپیړې ورکوم په الواګانې زبیړې ورکوم په الواګانې هلته دې سپیړه راکړه دلته کې الوا راکړه هلته هغه ښځې چې خاوند چې مړ شو او خلقو ته یې راچور خلک راغلل یې وي بس نور پرېږدی خاوند خاص مړ شو خو دا یو سړي خیره وکړه سړی څوک دی وي دقسې یو مولي صاحب لاړ او دا جامو دا پټکي او دا د شیشه بیره وغوانه نور غرق نه دی قاسم مرش د پسې کسان په مندرا د دې غریب په لار روان دي او راوي ګرځي اورېګه استادجی تعالی چا سپیغه درکړې وې وی خدا غد برنا پرې وته ومشو هر دې وته وکړه وینا قسم په خدای کې مو ته خیر وی خدای رولې ګلو او که نور خیرې ګوري غر کې نه کینو الله کنه خیر کوي وی بیا دا وټه ملشو وی دا زکم شو وی ارسو خپل معشوق خپکی زما د خونه د هغه خدای ته دار اعلان نو خدای د هغه معشوق او خوخه وا نو اپ خپشنو مال سپیل راکړه او زه د خدای معشوق خدای په ما خپشنو هغه سپیل ورکړه نو حدیث قدسی دی وریاد ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل کړي د خدای پاک نه من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحق علماء سره باندې چیر هغه پسې سپکه بنوای دلی خدای به دنو باز په یو دینه په بل دنو بازي په بل دینه په بل دنو بازي په بل دینه په بل دنو بازي دا کې په وړه نه راوړي او تا باندې کې او بل دې بدن راشي بدنو باز بالکل معنا کوي د کدا د خدای د دین خدمت دا د پیغمبر په میشن روان دي د پیغمبر میشن هم دا چې د خدای دین خلقو ته ورسي او عالمان هم لګیاري د خدای دین خلقو ته رسي نو چې د خدای د محبوب د پیغمبر میشن لاس کې اغسته او خلقو ته رسي او تاری په سکندر کې نو خدای باندې خپل زما استاد دي او دې بیگم یو ځای او هغه استاد سوکو کا کوي نو دا ځاسي شو لکه چې دی وایي د ترنګ د عالمان د خدای استاد دي دې د خدای د دین خلقو ته رسي او خدای وته وي ورسای او خلقو ته وي چې دا د دین تاسو ته رسي نو چې ته د خدای استاد دی وای دا جوړ به د خدای دی وو آیا ذن بالله نو خدای خو نشواله ولکه دی رواني نو خدای بدن عادي بدل خیر دا پټیو جاتی خبره نو هغه خلا اخاون ته غوسه شو وی تا غ مولا لذي سپکه وی حدیث دې ذکر وی اگلا غته کین اور دې سنا پوین بس صلی جوس کې را دې وی خطه د ما دې استاد ته یو لاک حدیث یاد ني نو تری په ما پدریو طلاق او خدای داسو شپه په غم کې تیرا شو فزوی سګول مې او کالج د استاد پسې مې خبره وکړه هغه ما سګول او کالج ته خلې نه مې ټکو وست دوالو د زوکا اوس پته نه لګي چې څه بچي شپه تیرا شو سلیم ستومان چې اخر خاون خون خزمه ګند خلې نه وست
دې څوکل او ما بیا د خپل نګان ولې است د څه خبرې کې استاد یو لک حدیث یاد دیو کړنی یو لک کولې شي پر قرآن شریف باندې در تقریبا آیتونه دي او حدیث سو آیت نه کوټه دی بلکې زیات حدیث د آیتونه نه وی د سونتي جوړي حساب یو لګوي څومره جیل جوړ د قرآن عمر به جوړي سار وخت دار خپل استاد ابو زرعه وی حضرت تعالی راغلی ما دقه سی واقع په او دارا ته وای ما خو ویل دي کده مو استاد یو لک حدیث یاد ني ته په ما پدرو طلاق او طلاق یو لک یاد دي کنه که یاد خو خدای طلاق نه او که یاد ني نو بیا به خدای طلاق اخو دې زه مزه کوي نه طلاق زه مزه کوي نه طلاق نه دا خو راته وای ته نه دی یاد دي وی ولک حدیث می یاد دي ولک می ده سے حافظ خدای پاک دې خلق لور کوي ولک حدیث زمونږه او څنګه ودا تا چې یو لاک یاد کړل ماشاءالله ودا یو لاک قرات داس یاد دي لکه تا ته چې سورته فاتحه د لومبي الحمد سورته ته یاد دي ای داس راته یاد داس حافظ خدای ور کوي زمون امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یکم د فقه لوی امام د حضور پاک شپږ لکه حدیث یاد دومره لوی عالم شپږ لکه حدیث یادو څه ولا خبر امام بخاری رحمت الله علیه السلام د دې عقب حدیث دی بخاری شریف کې تاسو وتاوه الجامع الصحيح المسند المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه دا کتاب بخاری شریف وی دا می د درو لک حدیثونه منتخب کړي یو لک صحیح او دو لک غیر صحیح دا وینه می دا راځي درې لک می امون امام ترمذی رحمت الله علیه د حدیث کتاب یې لیکلې وی اوذل پلارت وی د حدیث حجت د حدیث یو لوی محدث استاد را سره قافله کې مرګري دما سره کولومبي د المناقات وی ډېر خوشاله امام دې کې حضرت ما سره ستا یو دو کاپې لیکلي پرتی ما ستا یو شاګرد نه لیکلي دو کاپې او که اړي ماته لکوي نو ته زبستا نیک پنیر عبدالزاد ډېر شاګرد دی وی ورچراو وی چې ما خپل سامان وکړو نو عزت یې وروته ما د هغه کاپې ما سره نه ویانه کور پاتې شو ما خو اوس هم دې مولوی صاحب ته وی چې ما سره شتا اوس ویل کې نشته نو به چلا پورته دې کول نو سپین کاغذونه مې دا سره واغشته وی مې چې څه وای راته وی ما ګوته دا سه سپین کاغذ ګرځول الګیاري حدیث وی ما په ګوته ګرځول وینا غانه په کاغذ نظر ما دې کې ما بول کو تا خو یې غستاره شاګرد نه چې کوم دو کتاب لیکلي دي هر سره دي اوس خو د سره سپین کاغذونه دي زما وخت ځای کې ایمه دې سیبا ير شوی دي دا سره لیکلي دي قرآن ير شوی نو ما وی چې اوس په تاسو ملامت شو سپین کاغذونه ملا واغشتل خو خیر خپټېګا ما چې تاسو نه ماته یاد نشي وی ما ته وی چې وراوا وی کې څومره حدیث راته استاد ویلو ما ولنا اخره پوری متفرفر وورا ودا دې مخکیات کړو کوز دې هرګل ای موضوع دا اوس می جتا نه اورې د یاد نه ودا سے حافظه هم د چانه دی او د ډیر ناشنا ته بل وې دی په اخر وخت پستر ګرون شو نیوزل حج لته امام ترمذی رحمت الله حجت وقافله کې په اوخ باندې سور نو چې یو ځای لورسه نو ساری داسې کته داسې ټیټي چې سامان دلال نو ساری چت مرګ وته وې سه دا سر دی ولې کته ویدل ته ونه نه وسه وینا اون خو نشتا کولا ولاره وی خلک ودرېږي قافله ودرول اله د کلی والا نه تاسو کوي دل تکل شتا ګډاګانو نه تاسو کوي پخوا چې به مون حج نه دو زما سترګې جوړې نو چې کم صلیب په اوخه سورو نو دلته یو کونه ولارې خرام په دې لار راتېد شوی نو هغې سره به سر جنګېده نو سر به یې ښکته
چې مونږ جوړو مونږ به دا چل کوو. نو ما اوس هم دا سوچ وکړو چې دا د خرام هغه ځای دی او خرام دی دلته، نو ما سر ښکته او تاسو وایئ چې اونه نشته خرام نشته، نو معلومیږي دا چې حافظه کې مې فرق راغلی معلومات والی. نو چې د کلي د مشرانو نه تپوس وکړو نو مشران ورته وایي دا مولوي صاحب ټیک وایي دلته پخواونه ازاغه شو غورځېدلې ده. نو چې څوک به په اوښه سورو نو سر به یې ښکته کو ګنې سر به یې ورسره جنګېدو. زمونږ د کتابونو کې یو ډېره کوټي کتاب دی نفت العرب دی کې یو واقع یو سوالګري سوال وکړو خیر الله وایي خدای مو بخښه د ده د لرګي په کاسه کې ولا خیر وایي هغه سوالګري هغه کاسه وتښتې چې دا خو نوم دې راپسې منډه نه شي وایي ویې تښتې. نو ډېره موده پس دې په مینا کې ناست دی یو سوالګري چغه وواله وی خیر راوړی خدای مو بخښه ده کلک د مته ونیوه وی هغه کاسې والا خو نه وی یم مکه یم ټول کاله پسې د اواز نو پېژني وہ بشیر جان سره هم څوک مینه وکړي هلکه نن مو ټول تقریب پتا دی یا نو خطا دی وایي پلان کې په خیر پلان کې په خیر اواز د خلک پېژندلو کوي داسې حافظې خدای پاک دې خلکو له ورکړي زمارونو د دې نه زیات درته ووایي. زمونږ شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه په یو میاشت کې قرآن شریف یاد کړی دی دا حافظه او مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه چا چې د ابو داود شریف شرح لیکلی بدل المجود په 2 میاشتې دورا شریف یاد کړی او مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الهند سے د مالټې په جیل کې تیدو په تورو اوبو انګریزانو نیولې د ولدان نو هغه چې د جیل داروغه ورته امام دننه کا وی تعلق روغه کې لیوانی خلک د جیل نه تښتي ته ما دننه کا ویو د مجرم یې څه جرم نه کړی دی وی دا ما شیخ الهند چې کوم جرم کړی مولانا محمود الحسن رحمت الله وستانوم سدے وی زمانوم حسین احمد اوئی بس پت تاپس خودم پولیس والا گیا خرج پخپل رالی نو چې دن نشو جیل تا و شیخ الهند سے بوتوی وی حسین احمد تیم راوستی وی سیب ستا خدمت لخدای راوست نور نگی وتونی نو در رمضان میاش وی شیخ الهند تے وی ادستو حافظ گورے کہ ختم پتراو کران لال نشی ځکه په ژوند کې مې دا سنت څه ته نه دي پرې نو په ټول دین کې بارکونو کې چې معلومات وکړل یو حافظ هم پکې نه د شیخ الهند ډېر زیات خفه شو وی حافظ پکې دی او دغه وخت په الله شیخ الهند سے هم قرآن شریف نه وایي دې ګړې وروسته بډاوالي کې یو حافظ نشته په ټول جیل کې څو کال خو دا سنت زمونږ نه پاتې شي مولانا حسین احمد صاحب ودي صاحب ته ماته دعا وکړه چې ماته خدای دروازه به یو سپاره یادوله او د شپې به په تراو کې په اورولو دریم یو میاشت تیره شوه په دې میاشت کې دیر سپارې قرآن هم یاد شو او په تراو کې وعمره شیخ الهند صاحب خاطی یادولی چې زه به نه یادوم هغه پې شروع کړه 2 میاشتې کې هرم قرآن شریف یو مولانا صاحب د هغه خپل یو واقع ذکر کړي وی ما نه 2 داسې کاره شوي دي یو ښه دی او یو بد دی چې دا دواړه کارونه په ژوند کې به د چا نه منې شي یو مې ښه کار کړی دی ژوند کې به نه چا کړي نه به یې څوک یو مې بد یو کار کړی دی چې اب هم په ژوند کې نه چا کړي نه به شاګردانو ته مولوي صاحب دا راته ووایه چې دا ښه کم یو بد کم وی ښه دا چې د عالمانو مجلس کې ناست دوی عالمانو زما صفت شروع چې دا ډېر ښه مولانا ټولو ملګرو او ډېر ښه عالم دی او دا صفت دی او دا صفت دی خو یو نقصان پکې شته چې قرآن کې شته چې قرآن یې یاد نه حافظ نه او زمونږ د کلي پلانکې سړی ډېر ښکلی حافظ دی پلانکې مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی پلانکې مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی نو په هغه مجلس کې د حافظانو صفت وکړو او زما صفت یې موږ خو زما حفظ یې پکې یاد نه کړي چې حافظ دی یاره وایي چې رالم نو قرآن شریف ته کېناستم نو چې کېناستم نو په 3 ورځې کې قرآن شریف یاد کړ
وی دا مې نه ښه کار کړی چې دا به نه چا کړی نه به یې او بد کار مې کم کړی وی بد کار مې دا کړی چې یو مجلس کې ناست د دې عالمانو خلک صفت دا چې تقریر لري راغوالی دا تر دې صفاتونه زمې دونه ډېر صفتونه وکړل ډېر زیات چې ما په یالو کې وچ او الکه واقعي زه خو نیم لیم او واقعي زه خو ډېر نیکې وی قبر راکې راغی عجب خود پسندي کې وته وي دا رضان را تقوا شو روز د جمعې وه وی چې کور ته لاړم د جمعې مانځه نه مې ځان تیارم نوکونه مې واغشتل زیاتي ویښته مې واغشتل نو ګیرې مې غټه شوې وه نو قانون دا دی چې ګیره چا غټه شي نو که وله ګوتې نو ولې خیر دی خو که د موټي نه زیاتي اخلي نو خیر نو زما د ګیرې ویښته غټ شو نو ما ټینچي را واغېسته چې دا موټي به پې کېدم او دا زیاتي به ترې کټ کټ نو ما وې دا کار کولو وی قدرت الهی ته ګوره موټي مې چې ولګاو نو خطا شوم د موټي نه مې بره پرې نام دې نه بره مې پرې او خیال مې رانغی د موټي نه مې چې بره سینده پرې کړه ومې لامبل او جومات ته را روان شوم یو م راته نیز نیز ګوري چې خدای دا په مولي صاحب څه چل شوي ده خو د ګیرې نه سپلو برش جوړ کړی دا څه بلا پې شوې او پوه شوم بس وراوتی مسیم په منبر کې ناستم یو مراتی مولوی صاحب ګیره د کینچی کړ مولوی صاحب ګیره یو داسې چل شوی ما وی بس پوښو چل غلطی وشو غلطی ما خو په موټي کې خو او ما وی لاندې کټ او پیډ شم د بارانه نه کټ نو ګوري بیا چې څوک ځان کې کبر او جب تکبر پیدا کینو که مضبوطه حافظه د درې ورځې کې غریانه یادي نو خدای وزردا چلن دی کبر باندې کې پته ولګی دا چې د لوی حافظه دا انسان خپل کمال نه لري دا خدای ورته دا الله یو داد ویه بعد خلق حفاظت دے کے دمون علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دې لوی عالم دا حدیث لوی استاد مسلمه شیخ الحدیث په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث بیا لال دابل کې شیخ الحدیث او زموږ علامه شمس الله افغانی رحمت الله علیه د استاد نو دوم بابا جی زمام استاد زم دستانات کمې کړې باقاعده دوره حدیث نه وې درس کې به سره ناشته کړو هغه له خدای کا محافظه ورکړه علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وی یو ځل ناس علامه شبیر احمد عثماني صاحب څوک دی دام شیخ الاسلام دلمیانه او دومره لوی عالم شبیر احمد عثماني صاحب دا مسلم شریف یو شرح لیکلی فتح الملهم وته فتح الملهم وته د مسلم شریف شرح وی مجلس کې ناستو چې یو حدیث تاسو چې دا پلان کې حدیث په کوم کتاب کې وی خلق دلی شو ما ته مونږ یاد نو حدیث ما اوریدلې ده خو یاد یې درانه چې دا کوم کتاب وی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه و جدا د مسلم شریف د دوین جلد د پلان کې باب حدیث واقعي مغسل نو دی وی زه حیران پدیم چې مسلم شریف په دیوبند کې ما خوله خو بدغړو شرح ما لیکلی دا او ما ته یاد نه چې پلان کې دی کې او شاه صاحب خدای خبر چې څو کاله مخکې مسلم شریف خولې دی ویلې او هغه ته یاد نو په دې ګوجراواله کې یو ځل څه مناظره و د غیر دین جج جلال نو چې هغه کوم غیر دین نو هغه یو کتاب جج ته پیش کړ وی صاحب ته دی مولیانو دا کتاب دا لیکل او دا مسئله پټې زمون لیکل مولیان چپ شو واقعي هغه د دیوبند علماء لیکل انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وته وی جج صاحب ته دا کتاب د لاس چې کتاب ته دا سیو کتل مخامخ وی جج صاحب دی یو جمله پرې کړ
دی کتاب کې د دو کرخو کې لاندې یو کرخه په میاس کې پرېښې ده عبارت ځکه خطا شوی وی تا سره څه دلیل دی وی دا کتاب ما ته یاد دی عبارت ما ته یاد دی جی بل کتاب بل تاریخ کې راوړی چې بل تاریخ کې ولې کتاب راوړو چې انور شاه کشمیری سمیری اکا سټی کو خطا چا ورته وی صاحب تا ته څه پته وه وی 20 کاله مخکې مې دا کتاب لوستی دی 20 کاله او راته یاد نو رب العالمین چې قرآن شریف کې فرمایي الله پاک کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نو دا قرآن دا حفاظت سره الله د دین د حفاظت ذمہ داری ده تر قیامت پورې به دین محفوظ وي حدیث پاک کې راځي لا تزال طائفة من امتی همیشه به زما د امت یو ډله وي ظاهرین علی الحق فحق بغالبی ظاهرین علی من ناواهم او په دشمن بغالبی یقاتلون علی الحق او په حق د حق په مقابله کې بلګي خپل جهاد بکي حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال اخیری با د دجال سره د مقابله وکړي اسلام بنلو کېږي دا بغالب انسان او قرآن باندې ختمېږي دا به تر قیامت پورې موجود وي او د قرآن شرح حدیث دا به تر قیامت پورې محفوظ ان شاء الله او که څوک پکې په دامینس کې سره دو بدل اخوا دی خوا کوي نو حقانی علما خدای پیدا کړي دي هغه حقانی علما به د هغې تدارک خلکو ته به صحیح او غلط صحیح ښکاره کوي ولې دې انګریزانو څونه خوارۍ نه دي کړي د قرآن په مقابله کې دی غلط قرآن لیکلی او بازار ته رسېږي لیکن علماء کرام او حافظان چې غلط تکتلی دي نو فورا یې خلکو ته اعلانونه کړي دي چې لکه دا قرآن غلط دی ګورئ دا پلان کې کارخانه چاپ کړي دي ګورئ او کارخانه توبې وباسي چې مونږ غلطي شي د غلطي نه خلک بیا پاري پابندي ولګي چې دې قرآن شریف به بالکل نه دا خدای د دین حفاظت کوي د حضور پاک مبارک د زمانه نوال تر اوسه پورې داسې خلک خدای پیدا او زرګونو مسلې به د قرآن شریف نه ایستلې او په سوونو مسلې به د یو حدیث نه ایستلې او په هغې غږ کتابونه لیکلي په قرآن قسم په خدای دومره خدمت شوی دی چې دومره خدمت په مخ د ځمکه یو کتاب نه نشي دین نمبر لوی خدمت چې شوی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او احادیث شوی او دریم نمبر کې د ټولو نه لوی خدمت شوی دی نو هغه د هغه مسلو شوی دی چې د قرآن او د حدیث مخکلي شوی دی هغې ته فقه وکړي د خلکو خدای بینه ورسره پیدا کړي د خلکو خدای محبت ورسره پیدا کړي تاسو ګورئ د قرآن شریف څو نافظه دي یو ځل تلې مسواک انت ما یو شاګردو هغې د جنکو مدرسه ده نو مال یو ماشوم هسې پوټینی ماشوم دومره باته یې مولي صاحب د دې نه تپوس وکړو دا د قرآن حافظه ده چې ما ورته وکتل مې بعضې انسان د عمر نه زیاتې حقان یې راکوي مای بچې د څونه عمر یې وي ده د 12 کال پوټینی ماشوم میں ټول قرآن نہیں وی یاد ملے میں تاسو روڑا قرآن شریف و قرآن شریف کی میں تیزے بجے تپوسنو کر دا سے پر قرآن او یوازې د قرآن تلاوت نه د تجوید د اصول مطابق تلاوت راته یو ځل مې دا د لیکم کې موږ کو نماز پوتل نو ما سورۃ یوسف تلاوت کو اس میں لایرم نه نو ما هغه ځای را لته کې ير دې کم ځای مې نو ما نه یو ټکي پاتې و هغه داسې چې کاته کې پاتې شي نو موږ په صحیح کېږي مننه نه اسلام مې وګرځاو یو سړی او ماشوم په غېږ را پسې راوړی په غېږ کې راوړی دونه پوټینې په خپل قدم اخیستو په غېږ کې ما ته مولوي صاحب زما د ازوی وایي چې دې یو ټکی غلط و مې تو درو غېږ نه کوس کو اشاعت ولا مې بچی کم نه مې غلط وي وی دا پلان کې یو ټکی پرې په مې تو وایا اگر راته انور علما شاته ولا مې دې ټیکو یو ټیکو
مې بچي دا صورت دی یاد دې کې ټول قرآن وینا وی ما ته په قرآن شریف کې دې سورتونه یاد دي خدا سورت یوسف مې پکې یاد کړل څومره جنکه د قرآن شریف حافظان الکان په پریر څومره جنکه دا د قرآن شریف حافظان او څومره الکا او جب پر دې دا زه پښتون ته پښتو یادول آسان عربي خو پر دې جب رد کیتا او متشابه دنیا بل سره دا خدای پاک د مسلمان فضل کې د قرآن سره مینه پیدا کړی دا د مسلمان فضل کې الله د خپل ځان سره مینه پیدا کړی دا د مسلمان فضل کې د دین سره خدای مینه پیدا کړی دا نو سړي بچي لا پیدا ني او په لکه د ارماني ډېر خلک ماته ویل دي دوا کا کمال خدای زوی راکړ د بکه فکر یاره کمال خدای زوی راکړ د بته عالم دی تاسو دا نیتونه دا څه خبره ډوډۍ خدای ورکړي اصل په خدای کله کې دا سوچ مته وي چې ډوډۍ بل کم دی روزي د خدای په لاس کې ده عزت د خدای په لاس کې ده جون د خدای په لاس کې ده مرګ د خدای په لاس کې ده دواړه جهان د خدای دي او موږ ټول د خدای داسې بچي ځان رستو پرېدا چې ستاج د پاره فایده مني اب عالم او حافظ وي او کدا سي بچي د نرستو پاتې شو چې هغه رشوت پوری هغه زناکاری ابد عملی ادا کوي اغلی نو قبر کې به ته مضبوط کو تکنی وي تم باندې وډا وای چې دا تا پرې چې ګند ځان نو ایستو پرې نو سکه دا شو بار کې خبره مې دې پوری کوله چې الله پاک د دین ته حفاظت ذمہ دار دی نو ډېر ویل خلک دا ډېر وی تاریخ ته ما دا اوسو مثال ده یو اخیری بل د تویم نو بس یو لوی عالم تیر شوی دی ابن شهاب زهری رحمت الله علیه محمد د دینو د پلار نومې مسلم د نیکو نومې عبد الله د نیکو د پلار نومې عبید الله داغه د پلار نوم مسلم داغه د پلار نوم شهاب نو خلق ورته ابن شهاب زهری داسې مضبوطه حافظه وا چې بازار کې وته نو وګورو کې به مالو چا بوته منل کیا ہوتا ہے ولی بیدا دی خلقو دا شور او دا چغی خبری ورم بیدا می بیا یریدی نا دا سی حافظ او دا ما غرص خود رسول اللہ مبارک دا دین یاد اول دی نو بیا دا خبری راتا یادی گیا غیتا نقصان نسی دا سی حافظی خلی ورکوی دار دین افادت نو رب العالمین و قرآن حکیم کے اعلان کرے انا نحن نزلنا ذکرہ و انا له لحافظون نو یو دا حفاظت ذمہ داری چې الله غشتر یو ذریعہ دقه ده چې خدای داسې خلق پیدا کړی دي هغه صحابو زمانه نه والا چې ابوی د خدای مضبوطی حافظه ورکړي دي او دا قرآن او قرآن سره متعلقه کم نو سيزونه لري په حافظه کې مضبوط سره یو ذمہ دار یو دا او دوی مسئله د حفاظت هغه عالمان او حافظان دا حافظي د دوی او درې مسئله د حفاظت هغه دینی مدرسې او جماعتونه پدې کې خدای دین محفوظ کړي دا الله د مسلمانانو په دنیا د مدرسې بیا څوک چلے تاسو چلے تاسو سره امداد کړئ نو دین زمون دین دی ها خدای مون لرا کړی الله ای الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نو خپل وطن نعمتي انعام ویلې زما خو انعام دی او دینی نه دی دینکم تاسو دین دی دو قسمه پریشانې دي یو خو دنیا کې چې سړی اوسېږي نو سنا څه تکلیف خامخا دنیا کې که یو سړی او باغ کوي زمکه خپل ده او دې پاغه کې یو باغ نالکای نو دې سرم تکلیفي دې تکلیف ته بده غاړه کړي دې به بخور کوي د دې باغ حفاظت وکړي د دارو درملو غم به ولا کوي د شپې بم دې پاس چکر به لګي څوک ته میوه نشو کوي مارغانو نه به امساستی نو دنیا کې چې خوشحالي کلم سړی ترازی او میو باغ نه میوه حاصله یا هر قسمه خوشحالي وي نو تکلیف په خامخای واحد جنت ته هغه کې تکلیف نشته لیکن یو هغه تکلیف دی هغه مصیبت چې سړی ډیر زیات پریشان کی او ډیر خلک دا غینه شکایت کوي چې بچی مې نافرمانه دي
زه څوکم زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم د ښځې د لاسه ښځه خاوند یادوي ګاونډي یادوي دا ولې رونو مونږ الله هېر کړی او قرآن شریف کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د ذکر نه غفلت وکړو زه یې هېر کړم دنیا ته مخ کړه او ما ته شا کړه نو جون به وله تریخ کم تریخ دی به سارم خپی ماښام به م خپی د ده به کورم جون د پریشانۍ وي او بار بیم جون د پریشانۍ وي دی د دنیا جون تریخ دی او آخرت کې به سي ونحشره یوم القیامت اعما قیامت پرس چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ته را جمع کو نو دی به په سترګو ړوند ړوند قال لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا الله ړوند ولې را پاسونم دی میدان ته مې ړوند ولې بوځې زه خو په سترګو جوړومه الله وایي کذالک اتتک آیاتها فنسیتها تا لزما آیتونه راغلي او تا یې کړي تا زما قرآن ته زما دین ته توجه نه وه کړې زه دې یېر کړی وکذلک اليوم تنسا نن زما نه م یېرې د خدای یېره دا نه ده چې خدای په یاد کې نه دی نه نن تا سره زه د رحم څه معامله نشم کولی لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل دی خفه کېږئ دنیا نن په موبایل لګیا د سار چې پاسې رومبې سترګې په موبایل لګي ماسخوتن چې وده کېږي په سینې موبایل پروت دی دفتر کې بابو صاحب موبایل افسر صاحب موبایل په لاره د ټریفک پولیس موبایل او په لارو کې خلک موبایل او دا ټچ موبایل او په هغې ټوله ورځ فیسبوک دی او بل شی دی او بل شی دی بل شی دی تسبیح به د چا جیب کې ونه ویني موبایل به جیب کې پروت دی خدای یېر کم الله یېر کا الله به مونږ څنګه یاد کړي الله وی فذکرونی اذکرکم ما یاد کا دې یادو فذکرونی ما یاد کا اے مسلمانانو ما یاد کې اذکرکم زما تاسو یاد کم تاسو ما نه یادوي زما څه کار تاسو یادو ما نه یادوي زه تاسو سره مدد ولې کو دغه پریشانۍ کې به پروت دی ټینشن کې به پروت دی ګورو بسره هم خدای یې کړی الله یاد کې مسلمانانو لکه خدای یاد کې ذکر کړ تسبیح جیب کې واچوي لا اله الا الله الله ذکر کړ الله الله کوي شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د دهلی جامع مسجد کې ودرید او د جمعې تقریر کې اعلان وکړ و اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانه د سرو سپینو نه ډکې دي اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانه د هیرو جواهرات او لالونو ملغلرو نه ډکې دي اے د مغولو بادشاهانو ستاسو خزانه د دنیا د مال او د دولت نه ډکې دي او چې زما زړه د کم سیز نه ډک دی قسم په خدای د مغولو بادشاهانو د هغې مقابله ستاسو خزانې نشي کولی ماړه کې چې کومه خزانه پرته ده زما زړه کې چې کوم سیز پروت دی د مغولو بادشاهانو تاسو ټول چې راجمع شئ ستاسو خزانې او سره او سپینه او هیرې او جواهرات زما د زړه د خزانې مقابله نشي کولی خلک حیران دي چې لکه څه پروت دی دی په خپله وایي زما زړه کې الله پروت دی ولذکر الله اکبر زما زړه کې الله پروت دی چې زما زړه کې الله پروت دی د دې الله مقابله ستا خزانه نشي کولی تا خزانه تا سره دشمن نشي یو ځای کولی زما الله ما سره دشمن او کوله راوستی شي او هغه څنګه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی ډېر لوی بزرګ هغه د الله نه یو ځل سوال وکړو د الله په دربار کې شیخ عبدالواحد رحمت الله علیه نیک سړی روجې قیام اللیل د شپې عبادتونه الله نه سوال کوي الله ما به جنت ته بوځې خو درخواست کوم الله ما ته زما د جنت ملګري مخالف دا کمې ښځې چې د سړي په نکاح کې مړې شي
دا به جنت کې سړی سړی د خپلې ښځې کومه ښځه چې د چا نکاح کې مړه شي او چې کمې پیغلې زړې شوي دي خاوند یې نه دی کړی نه دی کړی هغه به الله په جنت کې بعد جنتیانو له ورکړي ما ته الله د جنت ملګری وښایه الله ورته د جنت ملګری وښولاوې یو حبشیه جنۍ ده په حبشه کې د فلانکي ځای کې کلي کې ده د فلانکي محله کې ده نوم یې میمونه دی دا به د جنت ملګری دا د حبشي خلک تور دي اوهو خدا دلته تور دی د شکل نه بیا په جنت کې به بیا د دوی حسن د جنت والا حسن به داسې چې هغه اوس زمونږ په نظر نه راځي او نه هغه مونږ تصور کولی شو د فورا کونټی راواغېسته و حبشې ته لاړو کلي ته لاړ هغه محلې ته لاړ هلته یې تپوس وکړه دلته څوک میمونه جنۍ شته وي او څه کوي د دې خلکو ګډې چیلې سره شپونکې ده څه شوه وایي ګډې چیلې په مخه کړي دي مخامخ دې خوا تللی ده نو زه ورپسې چې کوم ځای به ګډې چیلې سره دې ورپسې لاړ چا نه تپوس وکړه هلته میمونه څوک شته جنۍ وې دا مخامخ اونې لاندې چې ولاړه ده دغه یو توره جنۍ ده او د اونې لاندې دا ولاړه ده په مونځ ولاړه ده منځ کې او ګډې چیلې سریږي او د ګډو چیلو نه غیر چاپیره شرمخان او زمري ولاړه دي دا ګډې چیلې د دې سر اندازې نه بار نه پرېږدي چې دا چیلې خوازي ګډه دي ازمري ورته ولاړ دی هغه څوکیدار دی شرمخان د ګډو چیلو څوکیداران دي بار یې نه پرېږدي دا ګیا ته چې دا ګډې چیلې لګي خپله ګیا وخوري اونه تختی او څوک یې غلا نه کي شرمخ چې څوکیدار چې څوک به چیلې پټه کي بل څه شی پې را نه شي سپی صحرایي چې دا ګډې چیلې ښکار کي شرمخان څوکیداران دي چې سلام یې وګرځاو شیخ عبدالواحد ورغی میمونې ته وی وی ته میمونې وی او ته څه وی او ته وی وی ای عبدالواحده زما او ستا د ملاقات ځای خو جنت و دلته څه کې زما او ستا د ملاقات ځای جنت ته دلته څه کې وی ما د الله نه سوال وکړه چې الله ما ته وښایه د جنت ملګری نو الله وی زه ورشه الله رالیږلی و یو تپوس ته نه کوم نورې خبرې نه کوم د کله نه ستا د دې ګډو چیلو د شرمخانو جوړه راغلې دا خو د یو بل دشمنان دا خو عجیبه علم هلته ګډې چیلې دي شرمخ د ګیر چاپېره تاو دی او د شرمخ په ذریعه ستا د ګډو چیلو حفاظت کېږي دا د شرمخانو ګډو چیلو جوړه دی کله راغلې او ته وایي د کله نه چې زما د الله سره جوړه راغلې کله نه چې با الله سره جوړه راغلی ده بس د الله د کائناتو زما د څاروو سره جوړه راغلی ای مخلوقه د خدای الله سره جوړه وکړې موږ سره الله څونه څه نه دي کړی څه احسان الله نه دی کړی او معمولي غوندې عبادت یې راته لازم کړی چې دا کوه نو موږ ټول ورځ موبایل او ټچ موبایل او تصویرونه او فیسبوک دروغ ټول دروغ په دې موبایل د خدای ذکر ولې نه اورې په دې د علماو تقریرونه ولې نه اورې په دې د دین خبرې ولې نه اورې په دې نعتونه واوره چې نه صبرېږي نعتونه واوره حمدونه واوره په دې د علماو بیانونه واوره دا غلط مې استعمالوه الله مه خفه کوه الله مه خفه کوه او که الله دې خوشحاله که د خوشحالو کارخانه الله سره ده ابه تا خوشحاله کی او که الله دې خفه که بیا د غمونو کارخانه هم رب العالمین سره ده بیا به دې الله هم خفه کوي دا لږ لږ پریشانۍ نه مه یارېږئ دا راځي په دنیا کې دا هر چا له لږه لږه پریشاني راځي بیمار شي دوه ورځې بیا جوړ شي دا لږې لږې پریشانۍ په هر چا راغلي دا راځي دې سره ګناه راځېږي دې سره مرتبې بلندېږي لیکن د دشمنۍ پریشانۍ چې کله الله خفه شي په دا سر دله ټک درکړي په دا بچي دله ټک درکړي په دا مال دله ټک درکړي دغه شی بیا ښه نه دی هغې نه دی الله موږ ساتي
زمون حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه کله چې د هارون الرشید زمانہ کې چیف جسټس شو د ټولو ججانو مشر قاضي القضات په تقوابه اوس وته چیف جسټس وای د هائی کورټ امنا د سپریم کورټ چیف جسټس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی وې وصیت راته نو عقل دا وی چې امام سے وته ویلې چې ګوره نوکری دا تنخواه لاله ښا اسنا غفلت نه په وخت کې ونشي او ته بعد قاضي جوړ شوی بے انصافي ده نه ونشي ګوره د انصاف کار کوه اسنا مالدار طرف تا او بادشاہ طرف تا فیصله کې او غریب برباد نه کې په کار دا و چې دا نصیحت وته کړي وي لیکن حضرت امام ابو حنیفه ورته سوای دا نه و چې عدل کوه دا کوه هغه ته پته و چې دا زما شاګرد به کوي انصاف هغه کې دا شیشتا هغه ته پته و چې امام ابو یوسف ما معصوم لوی کړی دی زما غیږ کې لوی شوی دی ابو یوسف ته ما قرآن خولی دی ما حدیث او ما ورته مسائل خولی دي زه پیژنم دار سبق کوي او ته نصیحت کوي استاد جي نصیحت راته وکړي چیف جسټس شوما د دنیا لوی جج شوما سبق کوما وای بچي دا الله ذکر کوه دا الله ذکر کوه دو فائدو لپاره یو چې ته د الله ذکر کې الله به مدد کوي لوی ذمہ داری په سر پرته ده د الله ذکر کې فذكر الله الله به یادې یا الله بتایا ده فذكروني اذكركم او دویم چې ته عدالت کې ناس ته تا ته مدعي مدعي دواړه ولاړی او ستا په جبه د خدای ذکر چلیږي او ته تقریر کې او تقریر په وخت کې خاموش او د الله ذکر چلیږي نو دا خلق با مو چوغره قاضي صاحب ذکر کوي من بام ذکر شروع استاد ذکر د وجب خلق هم د الله ذکر کوي ذکر ډېر لوی اهمیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره اغه انسان چې الله یادای اغه انسان چې الله نه یادای مثال داسې دی لکه مړ او جمدی د جمدی خلق قدر کوي او چې دا غپلاری مړ شي ویشا به زره وړي جمدی ته ایسی لګي دا غپلار چې مړ شي به نوم هم نالي خلق بیا دا نه وي چې فلان کې خبر لولو به خدای مو به جنازه راوارسته خدای مو به مړی لوګا ورکه د مړی کاټه بیا خلق مړی وته وي بیا هغه خشتنوم نالي لار نه وي بابا نه وي جنازه وته وي مړی وته وي خیر خلاص او چې جمدی وي سونه عزت خلق کی مړی باندې بیا څوک سکے ذکر والا ته رسول الله مبارک جمدی ویلي ذکر نه کوي هغه ته رسول الله مبارک مړی ویلي دی مړی او نبی علیہ السلام فرمای وې د ټولې دنیا حیات او جن دا د ما پنوم دی ګوي انسان دا بدن د دوه سيزونه جوړ دی یو ته جسم بدن وای او بل ته روح وای دا دوه سيزونه روح او بدن دا روح تلال بیا وته سوی مړی چې دا روح پکې وي جم دی دا روح پکې وي زمکه دا او چې دا روح دی ود بیا یو غز مکه یو دوه غز مکه چې دا روح پکې وي قوم بالغ وته پروتي او اعلی کټ کې بستر او قالین کې پروتي او پفوم پروتي چې روح ته اوتا نو بیا په پوزه کې پروتي د جنازې پکټ کې پروتي چې دا روح پکې دی بابا جی دی قدر سلام روح ته وت ارس خطا الله وې د ټولو کائنات روح زمانوم دی چې زمانوم پر کائناتو کې چلیږي کائنات به جمدی وي او که زمانوم ته وت لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله چې ترسو په مقدس مکه زمانو مغشتي شي قیامت به ناراضي او چې کلم په مقدس مکه زمانو بن شو روح دیوت کائنات مړ بیا به قیامت راځي وای چې کما اونا څنګه شندا دا زما ذکر کوي او چې زما ذکر بن شو څنګه وچه شي کم کب چې بدریاب کې زما ذکر کوي ډېر کولاو ګرځي او چې زما ذکر بن کده ښکاری په دام کې برابر یا بدبل کب په دام کې راغلی غبه تیر حتی کم او بچ رواني دي زما ذکر وکي
چې ودرې دې زما ذکر بند شو بیا به دې بوی دې څښاب شي او رسول الله مبارک فرمایي کومه جامه چې پاکه صفا ده زما ذکر کوي چې کله خیره نشوه زما ذکر بند شو کومه مرغه چې زما ذکر کوي دا به جمدې ګرځي مزې دې کوي زما ذکر بند شو یا به د انسان په ښکار کې راشي یا د بلې غټې مرغې په ښکار کې به راشي نو رسول الله مبارک فرمایي چې د الله کائنات دا د الله په نوم او په ذکر باندې جمدي خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه او ځل دا خبره کوله چې دا زه درته کوم چې دا الله نوم د کائنات روح دی دا الله د نوم د وجې کائنات جمدي دي الله نوم ختم شو کائنات به ختمي مړي به نو ابو علي ابن سینا لوی حکیم دی فلسفي دی فیلسوف او عقلی دلائل والا لوی شی دی اب مجلس کې ناشته هغه او بادشاہ دی وزیران دی لوی مجلس دی د بزرګانو د نیکانو علماء خو کار دار چې نصیحت وکړي دا غد الله د ذکر صفاتونه پدې انقلاب راځي نو او ته وی ابو علي ابن سینا فلسفي دی وی خواجه صاحب یو رکوټ لفظ او دنیا کې انقلاب راولي یو الله لفظ بس خواجه صاحب خوخیارو اغا ابو علی ابن سینا تا مخ راوڑو وی اے خر تو چه داری وی خر تا پس پوئے اے خر تو چه داری خر تا پس پوئے گے نو چه دے اس تے او دا بادشاہ لوی حکیم دے لوی حکیم او لوی فلسفی دے او ټول خلق قدر کئی او بادشاہ لوی حیثیت ور کړی دے بادشاہ مجلس کې ناستی وزیران هم ناستی او ته د بادشاہ په مخ کې وزیر ته خره ته په سب پويږي نو هغه بیا څه چل پکېږي لکه خپکی کنه خپکی نو چې ابو علي ابن سینا ته دا غره می جړې چې دا د سوې مولا سے په شرمونو دی شرم ما بادشاہ وزیرانو مخ کې دا تخر وي اغه د ما سونه عزت کوي دا وی غټه کیمه ما کما تخر وي دارنګي بدليږي ولې ته بیگی په دا جمع کې او دا تاویږي چې خدای د ما تخر وي دا خو په شرمونو دی مولا سے و شرمونو الک ساتل په خواجه سردان قصنا غرق کړو به مخوره وې کیم چې ابو علي ابن سینا د سجل در باندې شو خولید نبیگی رنگ زیان شو وجود دی رپیگی سجل در باندې شو وی تا ما تخرو نوی خر دی راتاو نوی نور سجلو شو خواجہ سے برتوی ابو الحسن خرقانی وی یو خرد که دون انقلاب را وست خدای نوم به انقلاب را ولی که بنا خر میں دتوی لکه دا گیرگٹ بدلے را بدلے خولید نبیگی نو خر لفظ انقلاب را ولی اللہ نوم را ولی که بنا را ولی روحانی تو چې په قسم د چا د الله نوم غشته لیکنه به قستا په ټوکو کې بیا هم کمال کړی دی یو مثال دی یو ماشوم دی ولک مثال درکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه طائف کړه حنین او تاس هغه علاقې فتح شو چې واپس راته مکه سره خوا کې یو ځای کې پړاو غورځو خیمه ښخې کړې دمه کوله د مانځه وخت راغی بلال صاحب ته بانګ وایا حضرت بلال بانګ وی ماشومان دا غکلی هغه خو بانګ نو دي چې تر باغ یې نو پیژندل او کافر ټول د کلی هغه ماشومان راغون شو د بلال پیخه کړ بلال و الله ماشومان خو دا پیخه کړ بلال و الله اکبر الله اکبر ماشومان هم د بانګونو پیخه کړ اپی خیبه ته چې موږ کې چې د ماشوم لور دی نو سېلې وي یا ماشوم دی نه هغه څخه د پورته کې ماشومان کې دی پیخه کول رسول الله مبارک صحابه دې راوړلونی سي ولو منډه کړې یا به پکې راونیو نور کور ته منډه کړې یا به پکې راټینګ کا هغه ته ابو محذوره وي یره وس نبی عليه السلام ته ودرو هغه ریدو بچې مې یاره وی څنګه دی وایا اپی خیشا بوایا هغه الله اکبر الله اکبر ایور پسې بیا عائشہ څنګه دی وی دغه حافظه مضبوطه وی قران چې به یو د حضور پاک نور بیا به یاد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ای بچی دا یو ځل بیا وایا او په زور وایا
دا یو ځل بیا ووایه په زوره ووایه هغه لږ په زوره کړې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وې زه مخکې ووایا مخکې وایي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ورسول الله مبارک پر سر ولدا سے لا سے خول اذا په خیر د بانګ په کول چې بانګ اخلاص کا ابو محذوره او توي رسول الله مبارک تا وی سیب دا کلمه مې لکه کې ناس ته مسلمان مې کا تا چې دا شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دو ځله ماته وې لمه کې ناس لکه کې ناس مسلمان مې کا کلمه وته وې په مطلب یې پوي کا مسلمان شو ته بچے دا پیخو والا بانک چې تا باندې موي کنه دا پیخو والا زته مې د مکه مؤذن کړم دغه سي بانک به نو حضرت ابو محذوره چې په بانک وی داسې به وي اشهد ان لا اله الا الله دا خو موږ دوه ځله وایو دا به سلور ځله اشهد ان محمد رسول الله موږ دوه ځله وایو دا به سلور ځله پیخید په پیخو کې د الله نوم اخلي الله ورته ایمان ور نصیب کوي نو چې ته به پیخو تسبیح د لاس کی او الله نوم اخلي رښتیا وایي خدای به تعالی کمال درکړي کوي د الله نوم کې هډر برکت چې حضرت ابراهیم علیه السلام ګډه چيله او در سره ګډه چيله په دې ټول پیغمبرانو خدای پاک دا ګډه چيله سره سره د دې ځان وجه دي چې ولې ګره چې له سرولې یو لکو ډېر خوش आवाज او خشتا आवाज سره هغه ډېر په خوش आवाज د الله نوم واغشته سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت الله نوم واغشته الله خشته صفات دې واغشته نو دا خپل आवाज د الله لوی نعمت دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو چې بچې یو ځل د الله دا نوم دغه په خوش آوازه راته ووایه چې څنګه دی وایي هغه هلک ورته بابا جي صبر راکړي هغه پیغمبر دی اوس بابا جي صبر راکړي په بچې دا نیمه ګړه چله ستا شو دا قربان د الله د نوم وایي راته هغه ورته بیا په خپل آواز وي سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت يا رب چې ډېر خوند دی راکړه یو ځل به بیا راته ونه وی یو ځل به بیا ونه وی بابا بیا به سره کې وي دا باقي ګړه چیلې ستا شو د الله د نوم نه قربان هرونو زمون مینه نشته کنه چې رښتیا خبره مینه نشته دروغ نه وایو الله ته باندې ویل کېږي دلته په موبایل خبرې کوم د مینه موبایل باندې چا سره خبرې کوي مرګري سره مرګري خدای ک الله سره نه الله خبر ته بدبن کا موبایل هغه ته یو بانک شروع شروع خبرې کوي الته قامت شروع دي تل ترجمات نوځي ها هلا الته هلا کې او بار خبر او سم ولا زمونږ د موبایل بس خبر څنګه جوړې په خیر منګ لړستړي کې کله شو بعض ټلیفون به وکړه ته څنګه خیمه بیا څنګه بیا نور څنګه نور خنو بیا څنګه نو خیمه کنه او نه ستاره نمبر به پیدا کړي به تاسو کو خنو څنګه یا خدای نو څنګه خدای شل زلو خیم کړه دا موږ خبر یو خبره شل لزل جیبونه د بشیر جان سلور دي کې پینځه په جیب کې پراته سلور دي کې پینځه هر جیب کې ګوره د موبایل ډک بهر کې زده خو په دا د دې سترګو د ګنا نه خدا غریب خلاص دی غم نه خلاص سترګو ګنا نه کی هغه واړه دی وسه او زما په خیال چې د ټول دنیا نمبر به وته یاد خدای وردا یو فلسفه ملګری ورکړي چې جنا داسې ده زما سره نمبر لا غدير موږ د خپل نمبر اکثر نه یاد خپل خو خیال یاد خدای نور نه یاد او د بیا ټول یاد حاصل د خبره ده
چې هغه د الله د نوم سره مینه نشته الله دې زموږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي بس نو دلته باغ ویل کېږي هلته حلف دلته اقامت ته هلته حلف تکبیر ولا فوت چې حلف هلکه هلته تلاوت به کې ټنګ وټنګي در په قرآن شریف باندې خبر یاد کړه خدای مخکې کې بنده مخکې سادهګان کوم طرف روانه شیطانی وسوسه هغه مینه دیتا وي نو بیا ورته وي صبر راکړي باقي بیا ورته په خوشتي اواز وي یاره بچې یو ځل به بیا راته ای بابا جي صبر راکړي ګړې چیلې خدای م راکړي نور بس راکړي ای بچې دا ګړې چیلې سرول بغواړي کنه زبې دله او سرو مشکون کې بده شي خدای الله دا نوم راته دغه څه خشته وای وی بابا جی مبارک زه انسان نیما زه الله فرشته ما الله راو لګل چې تلار شه زما د خلیل وګوره چې د په زړه کې زما د نوم سونه قدر ده زما د نوم څومره قیمت د سره په لګي پروت دی او سونه قدر دی دل رب را لګل مبارک دې شو دې ګټلو دې ګټل د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا مغرضه او دې پس یو خبر را یاد شوه چې کله مړ کېده ملک الموت ولا راغی نو ملک الموت دی پیغمبر سره د مرګ په وخت کې لږه مشوره کوي دا د پیغمبر عزت دی وی ستا ټیم پوره دی وی لږ وخت پکې شته وی لږ غوندې وخت دی وی د ما یو سوال جواب پکې الله له وړې شي وی الله ته ووایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني زه ستا دوست یم ولې مې مړ کړې دا یو سوال جواب ولرو ملک الموت وی ښه ملک الموت لاړ الله له واپس راغی وی رب مې څه وی رب دې وی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله چې داسې دوست به مې دې چېرته لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه داسې دوست به دې لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه مرق يوصل الحبيب الى الحبيب دا خو دوست سره ملاوي بس وي عجل 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 زما روح زما صاحب بدن دا الله د ملاقات نه قربان زر ساو باسا چې دوست مې زر ورسره زما رونو دا الله نوم چې څوک اخلي او ذکر کوي دا په مینه کېږي دا د الله سره مینه ده او کله د الله سره مینه نه کنه او محبت نه دی به د خدای نوم نه اخلي او د الله یو تاتاری بادشاه په یو علاقه باندې دربن وته هغه دربن باندې حمله وکړه خدا تاتاریان خو ظالمان دي ظالمان نو چې دې سي او دا دربن د مسلمانانو خارو نو چې څنګه د حمله وکړه په دربن باندې نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خوراک دی خو اوس موږ هم وجنې زموږ بچي به هم وجنې ښځو سره به مو سره څه کوي بس دې ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو تښتو هجرت که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو که را نغې طاقت د مقابلې موږ نه شو لرلی نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو ټول کلي د دربند نه ووت مسلمانانو تښتېده تاتاری بادشاہ چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه کلي ګاډو څوک شته نه هلکان ته نه جینکې ټولو خلکو هجرت کړی تښتېدلي بس دیم خوشحاله شو وي زما روغ به ولید زما د راتلو نه مخکې را دې کلي خالي پروت دی وی صاحب یو دوه کسه پکې شته وی څوک دي وی جومات کې یو دوه کسان دي وی راولې شیخ احمد دربندی رحمت الله علیه دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ پیر دی راوسته اتکړی ورته واچول او یو ورسره یو مرید دی غیم راوسته اتکړی ورته واچول تاتاری بادشاه ورته وی شهزاده وی تا ته پته و چې زه په دې دربند راځم وی او وی زما روغ درته معلوم وی او وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه وی او وی ته ولې ونه تښتېدې اخر ولې ونه تښتېدې وی زه خو د خدای کور کې ناست یم د خدای کور ولې پرېږدم خلک خپل کورونو کې هغه پرېښودل زه خو د الله کور کې د الله کور ولې پرېږدم اوس پر ته پته ولګي داسې سزا درکړم چې یاد ساتي ټول ما نه ویارې دلته جومات کې ناست دی شیخ احمد دربندی رحمت الله علیه چې دا واورېدل یو
تیزې چغې سره وې وی الله او چې وی الله نو اتکړې اوښلې دې په ځمکه پرېوت پو کې زولنې دې اوښلې دې په ځمکه پرېوت د مرید اتکړې او زولنې په ځمکه پرېوت چې تاتاري بادشاه وکتل په هغې دونه غټه سر وکړ چې هغه نوکرانو ته یې فوج ولاته وي دا بوځئ خپل جومات ته یې بوځئ دوی ته غږ ونه کړي اوس په بل غم وونه د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی لکه بل چغې د الله وله مونږ کې ته ونه شنه مونږ غرق نه کړي دا بوځئ خپل جومات ګوره په سچه د الله نه په محبت د الله نوم اخله مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی شیخ الهند سے مولانا محمد حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو د شپې به تکرار کو دي طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول یو به واړو نور به دغه کېښود بل به واړو بل وی ما خپلو ملګرو سره هغه دیو ټلویزیون وی د انګریزۍ کې خپل تکرار کو وی په یو ځای زم نه پوهېدم ملګري مې هم نه پوهېدل اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو نو سال له سبق دې سره تړلی په هغې مونږ نه پوهېږو یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو سوچونه وی شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي وی ما ته ټولو وی چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق که دا مونږ زده نه کړو وروسته سبق دې سره جوړ دی پر سبالي سبق هم نه پوهېږي ما کتاب ترخ کې واغېسته شیخ الهند صاحب چې به سار مونځ له راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوم نو ما وی چې دې مونځ سین خلاص کړي زه به ورمخکې شم نو زه به ورته ودرېږم دا ځای به دې زده کړه اوس سخت یخني ووی وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو دې څنګه روان شو نو زه ورتېز شومه خو بس ما نه لږه سستي وشوه دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې و دنې ځان پسې کونډه لګولې وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه ناراستي دې وکړه دا به اوس څه کېږي دا خو دلته کې دې لګیا دی خپل ذکر و اذکار به کوي نور چې وخېږي اشراق به کوي هغې نه پس به راوځي بیا به دې درس لا دا خو غلطي دې وکړه ځان سره اوس لګېم چې لږ وختي راغلی وم صف کې مخکې به ولاړم نو زه به یې لیدم ما سبق مې ورته وي دا وروستو رالې شاته دا څه وکړل وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه چې بیا داسې نه کوې اشرف علي نو په یخه یخنه کې ولاړم کتاب مې ترخ کې نیولی و یخني مې داسې کېږي چې وړه چپ ومې چې نه همدلته به ولاړم وی شیخ الهند صاحب دننه لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله الله ذکر شروع وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم دې ذکر هغه کوي فن مال راکړي ذکر کوي فن مال راکړي وی چې کله نور راوخته او دا خپل د اشراق او مکروه و ختم شو منځ کو او څنګه وروته ترخ کې می کتابو ما ته چې اشرف علي سړي او چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنه کې زره پیدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړي چې جامع د خپلو شوړ پوړو په تندي د خپلو برابر وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه به زما ملګري پوه دي نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صاحب کینونه وینا ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق یې په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پوهېږم نه په معنا پوهېږم چې دې څه وایي نه په لفظ پوهېږم نه په معنا وی ما ته چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شو لږ راښکته شه هېڅ باندې پوه نه شو وی بیا تحقیق دوباره شروع کړو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم وی ما ته وی چې سبق اخلاص کړ وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شم لږ نور مخکته شه اوچت روانې لږ ښکته شه وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا وویل ګوره دا د الله سره نسبت دی یو مثال بدل کوم تاسو په پوه شئ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی حضور پاک یو ځل ناشته وی دې کې زوړه وحی راغلی وی چې ورلم او کېناستم عائشہ خپله بیبي ده
څومره خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده وی ما ته من انت څوک یې ما وی چې عایشه تو عایشه وی من عایشه عایشه څوک ده نه پېژنې ما وی ابنتو ابي بکر د ابوبکر لور ده تمہارے پہ جنہیں ابو بکر لولی بسا بی بی کر من ابو بکر سو امن پہ جنہیں ماوی ابن ابی قحافہ دا ابو قحافہ زویلے وی من ابو قحافہ سوچ دے وی او یریدم تیروانہ دمرے اللہ سر مضبوط نسبت تے یہ وقت اخپل بی بی عائشہ نہ پہ جنہیں آگا یار غار کی ټول عمر مرګره د ابوبکر نه پیژنې د ابوبکر د پلان نوم پیژنې د الله سبحانه دا څه ذکر وکړي دغه ذکرت کړه ماتای دغه ذکر د بل مسلمان په ځل کې اثر پیدا کوي دغه ذکر د اشرف علینا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه کم شخصیت جوړ کو یو مثال درکو نرزل سابق سے بتا سٹولو پہ جند اللہ دیو بس استاسو زمان دروجو فیصلی بے سبیح الدین سابق سے جماعت کے ناس میں اللہ شاہد دے اللہ گواہ دے دا خبرت ما پخپل اور دے بلکہ آواز مانا دا غنیر دینو کی کڑے دا خبر پیدا پا دیوبان کے عمر او صاحب داد عبدالباری جان سے زمان دا عمر دو تاسو پہ جندب عبدالباری جان سے دے یورا سر دیو درېم د یو کس نوم واغېسته خو هغه زه درته نه اخلم بده ده درې کسان هم په دیوبند کې سبق هم وایي موږ وایي چې ځو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات کوو وایي دا درېم ملګري راته وایي چې مړه تاسو وزګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوي اخو لګیا دی او لنګري دی او پیري دی او پاسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې وروړي دي ته ناست دي ته څه کوي ډېر بدې مونږ خدای دې بې خو باسه خوله بدې کږی شي او خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وایي لرې شي بلکې مرګې نشته خو دا پیسو ته ناست او خلک پیسې وروړي واسکټ کې ورته اچوي پیسې وروړي لنګرونه دي مونږ وایي بس هلکه که ته ځې او که ته نه ځې مونږ خدای دې ته خو ګڼې وړې وایي بیا ته وایي چې دا تماشا خو دې وکړه وی لاړو تانبون ته خو په لار هم دې خدای وایي لګیا د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه وی چې خانقاه ته ورسېدو نو دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب اخیري عمر کې دی بوډا دی بیمار دی خلک به ملاقات له راتلل او د ملاقات قانون دا دی چې بل ته به تکلیف نه ورکوي دا قانون مو پیژنئ بعض خلک یو عالم یا یو پیر سے ملاقات ته لاړ شي بیا دې زینا دا ملاقات کې ضروري خبره وکړو بیا سلام علیکم بل به تکلیف نه ورکوي ضرر منه راسي دا قانون دی نو ما اشرف علي صاحب بار یو کس کې نولو د خانقاه مشر نو هغه ته به چې د خلک وایو چې ما وخت ضایع نه کړي هغه دومره کتابونه لیکلي دي دومره کتابونه چا شاګردانو چې علما وایي چې د ژوند پر ورځې تقسیم کې د ژوند ورځې د پاڼو نه زیاتې دي